بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د ټول وزیرستان ډرګ یونین صدر حضرت الله او نائب صدر محمد اسلام، سیکرټري عبدالله حکیم، موږ د میډیا په وساطت سره نن دا خپل فریاد او بیان جاری کوي چې موږ نه څو ورځې مخته څلور ورځې مخته حکومت موږ نه د لیسنس ډیمانډ وکړ او د موږ د ساوث وزیرستان کې د هیچا سره لیسن نه و. په دا وجه دا موږ ته وویل چې تو سټوري نه بند کړئ. موږ بند کړل او 20 د سټرایک موږ مخته جاري وسوته. دغه پوره موږ حکومت ته یوه مطالبه وکړه چې موږ ته انسټیټیوټ وروړه سہولت وکړه چې موږ د لیسني نه وخلي بچیون ورنه پکې داخل کړي. دغه پوره ټیم لګي. موږ پسماند علاقې دي، ډېر جنګ زده دي او اقتصادي مشکلات دي. دغه پوره موږ په مختلف فورم باندې فریاد وکړ خو هیڅ پوره چا نه دی اورېدلی. موږ دغه میډیا په وساطت سره اعلی حکام ته دا اپیل کړي چې موږ په علاقه په عوامو موږ په تجارتیون باندې د دوی رحم وکړو. موږ ته دا یو ټیم وکړو چې موږ دا ډیپلومې وکړي او موږ لیسني نه جوړ کړي او دوی دا موږ ته انسټیټیوټ وروړي دلته چې کوم دوی د موږ نه ډیمانډ کو. په دغه رنګ د حکومت ذمه ورادو چې موږ ته د وطن ته انسټیټیوټ وروړي، د موږ خرڅه د وطن د خلک کمه شي او موږ ته د لیسن په اسونه سره ملاو شي او نور غیر قانوني چارې کې موږ نه یې. موږ مین مسله د لیسن د موږ سره شته نه. په دا وجه موږ دا سټرایک مخته جاري ساتي دغه پوره چې موږ چې کومه مطالبه ده دا پیرانوي. والسلام.